بې وطنه لنډه او عبرتناکه کیسه. ملګرو کیسه تر پای در سره واورئ. چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ در سره، او نورو ملګرو ته هم ویډیو در سره شیر کړئ. که تاسو هم کومه کیسه غوښتنه لرئ نو کومنټ کې له موږ سره شریکه کړئ. نور نو زموږ ټینګار او زارۍ بې ځایه وي. پولیسو د مهاجرو د کمپ مشر ته یوازې 2 ورځې وخت ورکړ چې کمپ خالی کړي او نور نو خپل وطن ته ستانه شي. که نه 3مه ورځ سهار وختي به یې جونګړې له کالیو سره یو ځای په بلډیزونو ونړوي. پلار مې هم د نورو ورځو په خلاف ډېر خواشینی و. د ماښام له ډوډۍ وروسته مې مورجانې ته یې په دې قناعت ورکړو چې پردی کټ د نیمو شپو دی. که نن د وي که سبا وي، خامخا به پولیس دغو کورونه ورانوي. خپل کلي کور ته به لاړ شو او ورانې ځمکې به سره آبادې کړو. دلته هسې هم چندانې د انسانیت ژوند نه لرو، بس یوازې ژوندي پاتې یو او د جګړو ویره را سره نشته. مور مې سوړ او سویلی وکړو او ما ته یې وکتل. سړیه، دا د دوی تعلیم مالیم به څنګه کېږي؟ خدای خبر هلته به وشي او که نه هسې زما غوندې بې سواده پاتې نه شي. مور مې پلار ته سړی ویلو او ډېر ځله به په دې ما ته خندا راغله، خو نن خندا منده نه وه. زه هم ویره او ذهني کشمکشونو لاندې کړی وم. پلار مې له خټو او ماتو خښتو جوړ دیوال ته ډډه وهله او د تیلي څراغ رڼا کې ما ته یې وکتل. بچیه، اوس په ښه او بد پوهېږې، دومره څه زده کړی چې یو ماموریت وکړی شي. سبا ته لاړې، د مکتب نه دې د کاروبار خلاص کړه. نور نو باید یوه بله تمه پاتې نه شو. څومره زر چې کېږي دا وطن به باید پرېږدو. پلار مې ستړی و او د مور مې هسې هم فکر خراب و. زه هم دې فکرونو په مخه کړی وم چې څنګه به هغه ټاډو به هېر کړم چې خاپوړې مې پکې کړي دي. همزولي ملګري به پکې لرم. په خاوره کې مې دا لوبې کړي، ښوونځی مې پکې لوستی. دا راته تر ټولو سخته خبره وه چې دومره زر هر څه هېر کړم. خو د دې سره سره د کډوالو به کم د ښار په کوڅو او ښوونځیو کې خلکو د مهاجرو او کله د بې وطنه نارې راپسې وهلې. بیا هم اوس له دې ټولو سره اشنا وم. په همدې فکرونو کې د یو نالیدلي کلي په لور د ستومانه سفر خیالونه د خوب څپې راباندې راوسته. او په یوه داسې هېواد کې چې موږ ته خپل ښکارېده خو موږ پکې پردي ښکارېدو. د خپل ولس 19 کلن ژوند ټول یادونه زما په ذهن کې د فلم صحنې په څېر ګرځېدل. سهار وخته له چایو خوړلو وړاندې د ښوونځي پر لوري لاړم. دکان ته په رسېدو مې پلار راباندې غږ وکړ، والکه نن دې ټول کارونه خلاص کړه چې د کور پنډې تړو. نور نو هغه هم د دکان په کارونو بوخت شو او زه د ښوونځي پر لوري په ناهیلي زړه روان شوم او ستړي ګامونه مې اخیستل. د ښوونځي له دروازې لا نه وم ننوتلی چې د پولیسو ګاډی ودرېد او راضیه ترې راښکته شوه. هغه زما ټولګیواله وه. پلار یې د دوی په اصطلاح د پولیسو غټ افسر و. راضیه به د 14-15 کلو وه، خو ما غوندې هلک ورسره د ماشوم غوندې ښکارېدل. هغې هم ښکلې وه او هم یې په درس کې په ټولګي کې سیال نه و. که څه هم زموږ ښوونځی د ډېرو شتمنو کسانو لپاره نه و، خو پلار یې راضیه د دې لپاره دلته راوسته چې یو ورته ښوونځی نږدې و او بل یې دا چې په ښو نمرو فارغه شي، د بورسونو او امتیازونو چانس ولري. راضیې په تېرو څو کلونو کې زما سره ډېر بد چلند کوو. مهاجرو غیبي ټمبله به یې بللم. هغه مې له زړه نه خوښېده، نو کله به مې هم د هغې دا کنځلې او سپکاوی
ډک الفاظ نه و زغملي، خو ښکلا یې زه په هر څه ړوند کړی وم. همدغه ویره چې بیا به یې راته ښکنځل وکړي زما لپاره د هغې د مینې اظهار ګران کړی و. زما لیدو ته یوه شېبه تمه شوه. په مسخرو ټوکو په ډکه لهجه یې راباندې غږ کړه: مهاجره، لکه چې په کور کې مو چای مای نه پیدا کېږي چې دومره وختي راغلی یې. نه جي، غلطه شوم. پروفیسران خو تل ډېر د خپلې ډیوټۍ یا دندې ته وخته حاضري ورکوي، هسې نه کومه ذمهواري ورباندې راشي. که څنګه؟ زما له زړه درد وپړسېد او په سترګو کې مې اوښکې راډنډ شوې او ځان راته د یوې شېبې لپاره د کوم بې ضرورته موجود په څېر ښکاره شو. نور نو هغه ماته ښکلې نجلۍ نه ښکارېده. هغې په تېرو څو کلونو کې هر ساعت ما یو څو نورو مهاجرو د خپلو ملګرو په بدرګه دا ډول خبرې کولې، او موږ به په عاجزۍ په غوږونو کې مالوچ منډلي وو، او په یوه پردي شوي هېواد کې مو د خپلې بېوسۍ ننداره کوله. زما د نورو مهاجرو ملګرو کډې چې لاړې، بیا نو زه هغوی لپاره د ساتیرۍ یوه ښه وسیله وم. په ژړغوني او له تاثیره په ډک اواز مې ورباندې غږ وکړ: راځئ، نور نو بس دی. سبا که نه وي نو بل سبا ستاسې له ملکه د تل لپاره ځم. دا ښوونځی به یوازې تا ته پرېږدم. یوازې نن ورځ اجازه راکړه چې خپل اسناد له ادارې څخه ترلاسه کړم. راځئ په رنګ کې ناڅاپه بدلون راغی، ځای په ځای ودرېده او حیرانه پاتې شوه. خو زه مخامخ ادارې ته لاړم. خپله عریضه مې وکړه او په انتظار کې ناستم. د ادارې له لوی کړکۍ نه مې کتل چې ټول زده کوونکي له لاین وروسته ټولګیو ته روان شول. خو راضیه وړاندې ادارې ته مخامخ تر ونې لاندې حیرانه ولاړه وه او ما ته داسې ښکاره شوه لکه چې خپلې اوښکې پاکوي. په څو ساعتونو کې کار خلاص شو. څو پاڼې یې راکړلې. له مدیر صاحب او نورو ښوونکو سره مې خدای پاماني وکړه. مخکې له دې چې کونسلګرۍ ته لاړ شم، مخامخ ټولګي ته د خدای پامانۍ لپاره روان شوم. خو راضیه لا هم د ښوونځي په انګړ کې تر ونې لاندې ولاړه وه او زه یې د سترګو له کونجونو څارلم. کله چې ټولګي ته ننوتم، دا هم راپسې راغلله او له ښوونکي او ټولو ټولګیوالو سره مې مخاښه وکړه. راضیه هم په خپله څوکۍ ناسته وه. له حسرته ډکې سترګې په ما کې ښخې کړې وې. کله چې له ټولګي وتم نو د ټولو په سترګو کې، حتی د هغوی په سترګو کې هم زه یې مهاجرو او بې وطنه بللم، اوښکې وځلېدې. خو دا ډول تګ په تېرو څو میاشتو کې هغوی ته یو تکراري لوبه شوې وه او د افغان کډوالو د یوې کورنۍ له ستنېدو سره له ښوونځي هم یو زده کوونکي مخاښه کوله. روان شوم. له وره مې چې د باندې قدم کېښود، بې اختیاره مې د راضیې غږ غوږونه تر غوږ ورسېده: امې جانه، کډه مو څه وخت ځي؟ دا غږ دومره بې اختیاره و چې د هغې له خولې ووت، چې نه یوازې ما بلکې ټولو ناستو زده کوونکو په حیرانۍ سترګې ور واړولې. راضیې په څېره کې د پریشانۍ او اضطراب نښې له ورایه څرګندې وې. بله دا چې دا لومړی ځل و چې ما یې له خولې نه په دومره جرأت د مهاجرې بې وطنه پر ځای خپل نوم واورېده. غریو نیولی وم. ځان مې ناکاره کړ او په خپله مخه روان شوم. دویمه ورځ سهار مهال زموږ کډه په یو ډول بهرني لاریو کې چې ټولې په یو رنګ وې او په ترپلونو یې سرې ټاپې لګېدلې وې بهر شو. شېبه وروسته د پولیسو د ګواښ سره سم بلډوزرونه د کمپ پنډغالي ورانولو ته راورسېدل. د کمپ له دروازې چې وتم، د لارۍ له سره مې راوکتل. لاندې راضیه په دروازه کې ولاړه وه. د پلاستیکي ګلانو او څو نورو کڅوړې یې په لاس کې وې. په حسرت نیولې څېره یې له نورو راغلیو پوځیانو کمپ ته د ننوتلو اجازه غوښته. خو زموږ د کډې لارۍ په ډېره بیړه په نورو
کډو پسې را روانه شوه. دا لومړی ځل لپاره مې حس کړه چې هغه نوره دا هېر کړل چې زه یو مهاجر او بې وطنه یم.